بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په فیض او برکت د افغانستان د منځګړیتوب ملي حرکت د رهبرۍ شورا غړو د ټولو کدري شورا 1500 کسیزو غړو سره یو ځای د لوی غونډې د ویبنار لارې نه وتوانېدل چې د خپل کار د پرمختګ دپاره یو کاري او کدري 12 کمیټې جوړې کړي چې دا غونډه د جنوري د کال 2024 د اتوار یکشنبې پورې ترسره شوه او علاوه له دې نه چې 12 کمیټې کاري او کدري وټاکل شولې په دې کې مسلکي پوه با تجربه وړ کسان هم وګمارېدل چې دا کمیټې په لاندې ډول دي: د سیاسي او ټولنیزو چارو کمیټه، دوهم د اداري او تشکیلاتو کمیټه، دریم د مالی او حسابداري چارو کمیټه، څلورم د مطبوعاتو او نشراتو کمیټه، پنځم د فرهنګي چارو کمیټه، شپږم د ارشاد او دعوت کمیټه، اووم د تحقیق او څېړنو کمیټه، اتم د جلب او جذب کمیټه، نهم د خیریه مرستو رسولو کمیټه، لسم د غونډو مراسمو او کنفرانسونو چارو کمیټه، یولسم د تخنیکي او تکنالوژي چارو کمیټه، دولسم د سلاکارانو عالی کمیټه. چې دا کمیټې به د خپل د عمومي حرکت د اصولنامې او کړنلارو په پام کې نیولو سره د خپل کمیټې کورني طرز العمل یا لایحې په بنیاد به د رهبري شورا نه به هغه پالیسي او هدایتونه چې اخیستل کیږي او دوی به خپل لایحې په مطابق بنیاد به کارونه انشاءالله مخکې وړي او د منځګړیتوب هغه شپږ مرامه چې دي چې په نړیواله کچه باید اړیکې د افغانستان سره جوړې سي او دنه د افغانستان ستونزې حل سي. په اوس مهال کې به دغه 12 کمیټې دا مخې ته وړي. بیا په راتلونکي کې به کله چې نور پروګرامونه، نورې دندې، بین الافغاني مذاکرات دننه په افغانستان کې ځینې ستونزې او بعضې د حل لارې ورته لټولي او د منځګړیتوب ملي حرکت په دې څانګو ته راګرځي، کیدای شي په کمیټو کې زیاتوالی راسي، بهبود پیدا سي او نور کسان به هم ورته وګمارل سي. نو د فلحال دپاره د فخر، ویاړ، لاسته راوړنو مبارکۍ ځای همدا ده چې د منځګړیتوب ملي حرکت په ښه وجه، په ښه محبوبیت چې هم بهرنیانو ته د تایید وړ ده، د منلو وړ ده، هم د طالبانو چارواکو ته، هم د افغانستان سپېڅلي ملت ته.